دا وظیفه چې څوک کوي نو الله جل شانه به هغو ته دوه قسمه پرواني ورکوي. یو دا چې دا انسان به چېرته د چا چې دی محتاج نشي. دویمه خبره ده چې د لوی عزت او د لوی مرتبې خاوند بشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، که یو انسان معاشرې کې عزت حاصلول غواړي او ده ته دا خبره منظوري چې زه د لوی عزت او د لوی مرتبې خاوند شم، نو هغه د یا عزیزو وظیفه شروع وکړي. څلوېښت ورځې دا وظیفه وکړي. څلوېښت ورځې کې به هر یو انسان د ده هر یو خبره د زړه د اخلاص مني. یعنی په څلوېښت ورځو کې به هر یو کس دستا چې دی هغه به تابعداري. دا د محبت دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، د انتهایی تیز چې کوم دی محبت دپاره، او دومره ډیر اثر کوي چې دشمن دی دستا ولنی هغه به هم دستا هغه دیوانه جوړ شي. لیکن کله چې ته د یا عزیزو وظیفه په دغه سره پابندۍ سره او په نیک نیت او په خلوص سره کې، یو دا چې د دې فایده خو یو دا ده چې معاشرې کې به د لوی قدر او د عزت او د مرتبې خاوند شي. که یو انسان داسې وي چې هغه معاشرې کې معزز انسان و، لیکن اوس د هغه عزت خراب شوی دی. بعضې وخت کې داسې وشي چې یو انسان د خولې نه څو الفاظ داسې وباسي چې هغه د خلکو د نفرت باعث جوړ شي. خلک بیا د هغې د وجې نه د هغه نه نفرت کوي، تیزي وکړي انسان، یا د انسان د لاس پو نه څه داسې حرکات ظاهر شي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. خلک بیا د هغه عزت او قدر نه کوي. نو که د چا قدر او د چا عزت هغه ځایله شوي او دی وایي چې زما چې زه دوباره د لوی قدر او د عزت او د مرتبې خاوند شم، نو هغه د څلوېښت ورځې تر د څلوېښت ورځو پورې یا څلوېښت پیرې د یا عزیزو وظیفه وکړي. طریقه به درته ښیم چې کوم وخت کې به یې کوئ. نو انشاءالله چې د لوی عزت او د مرتبې خاوند به رب العالمین جوړ کړي، او داسې لوی عزت به رب العالمین جوړ کړي په معاشره کې چې دی به خپل ځان ته په خپله حیران شي چې الله څومره لوی عزت ماته راکړلو، څومره لویه مرتبه راته رب العالمین راکړه. نو یو د دغې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. دویم نمبر د استغنا دپاره، یعنی زه د مخلوق نه مکمل مستغني ګرځم. که یو انسان ډېر سخت غریب انسان وي او هغه هر وخت د خلکو نه تمه کوي چې ماته به یو کس خیرات راکړي، څوک به ماته زکات راکړي، صدقه به راکړي، دی هر وخت په دې سوچونو کې وي، نو دی د دې د وجې نه پردي درون ته ډېر ځي. که دغه غریب انسان د یا عزیزو وظیفه رونیسي، نو الله جل شانه به د پردو درون خلاص کړي او د خپل در نه به ورته رب العالمین ډېر ښه بد ورکړي. یعنی الله جل جلاله به غني کې مالداره به کړي. او صرف څلوېښت ورځې کول دي دومره دم نه لږه وظیفه ده، لیکن رب العالمین په دې وظیفې کې یو ډېر لوی پاور یې ښودی دی. نو محترمو راځئ یو ډېره اسانه وظیفه ده. د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم او تعداد هم درته ښیم، او دا وظیفه به موږ په کوم وخت کې کوو نو هغه وخت هم درته ښیم. دا وظیفه بلکل همدغه وخت کې تاسو وکړئ، د دې برکات او ثمرات به په خپلو سترګو باندې په خپله ووینئ. وظیفه ده د یا عزیزو وظیفه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې پنځه واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کې، بالخصوص د سحر لمونځ که نارینه کوي نو د سحر لمونځ دی د جمع سره کوي، او د جمع نه پس به یو څلوېښت پیرې د یا عزیزو وظیفه وکړي. شروع به یې داسې کوي: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو. په ښکلي انداز کې به وایي، ځان به ترې نه خلاصوي، ښه په سکون، په اطمینان، په قرار سره به وایي. چې کله یو څلوېښت پیرې پوره شي،
مخکې او وروسته د درې درې کرته درود شریف وایي په میاشت کې دي یا 40 پیرې یا عزیز وظیفه کوي او د هغې نه پس دي الله جل شانه ته لاس پورته کړي الله ما د لوی مرتبې او د لوی چې کوم دی عزت خاوند کړي نو الله جل جلاله به ورته معاشرې کې یو ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت او مرتبه ورکړي او که چېرته محتاج یې غریب یې نو هغه غریب انسان دی الله جل جلاله ته لاس پورته کړي الله زما غریبي ختمه کړي الله د خلکو د درد نه مې وساتي د خپله در راته خرڅ بسیاره او ښه پراخه راکړي تر د 40 ورځو پورې د دا وظیفه هم په دې طریقې سره هم په دغه وخت کې کوي انشاءالله په 40 ورځو کې به الله تعالی د خلکو د در نه خلاص کړي الله جل جلاله به غني کی مالدار به کړي او که چېرته کې معاشرې کې د خلکو د نظر نه پرېوتی انسان نو الله جل جلاله به یو ډېر لوی قدر ورکړي او خلک به د دې انسان بیا ډېر لوی قدر کوي عزت به کوي لیکن په دې وظیفې کې اخلاص شرط دی که په اخلاص سره وکړي د دې ثمرات او د دې چې دا کم پیدې دي او فواید دي په خپل سترګو باندې به هر څه وویني اخلاص پکې شرط دی کامل یقین او باروسه دا به په باندې الله جل جلاله باندې نو د دې اثر به الله ظاهریږي محترمو یو ډېره زبردست او یو ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي